نغمه ښاپیرۍ وایي ما منګل ځکه پرېښی چې جنسي غړی یې ډېر غټ و. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دې تازه او مهمې ویډیو ته. ښاپیرۍ نغمې د خپل میړه سره د واده څو میاشتې وروسته جدایي واخیسته. هغې محلي رسنیو ته وویل چې د میړه جنسي غړی دومره غټ و چې د کوروالي پر مهال یې سخت درد احساس کاوه او نورې دا وضع نه شوه زغملی. ښاپیرۍ نغمې زیاته کړه د واده لومړۍ شپې وروسته مې پوهه شوم چې دا اړیکه به دوام ونه کړي، ځکه هر ځل چې نږدې کېدو د بدن زخمونه او دردونه مې زیاتېدل. هغې وویل میړه مې ډېره مینه لرله خو دا فزیکي ستونزه زموږ ترمنځ د خنډ سبب شوه. د هغې د خبرو له مخې ډاکټر ته هم ورغلي وو او ډاکټر ورته مشوره ورکړې وه چې که دوام ورکړي نو د بدن دننه زیان ورته رسېدی شي. له همدې امله یې پرېکړه وکړه چې د ځان د سلامتۍ لپاره واده ختم کړي. هغې زیاته کړه میړه مې هڅه کوله چې حالات ته عادي بڼه ورکړي، خو زه هر ځل له ویرې او درد سره مخ وم. دا حالت راته ذهني فشار هم رامنځته کړی وو او خوبونه مې هم ګډوډ شوي وو. ښاپیرۍ نغمه اوس وایي چې د واده پرېښودل سخته پرېکړه وه خو اړ وم. د هغې په وینا ښځې باید د خپل بدن سلامتۍ ته لومړیتوب ورکړي، حتی که دا پرېکړه د ټولنې له نظره عجیبه هم ښکاري.